آیا پوهیږئ چې ستا له مرګ وروسته څه پیښیږي؟ له څو ساعته وروسته د ټولو خلکو ژړا او چغې پای ته رسیږي. کورنۍ او د کلي خلک له میلمنو سره بوخت کیږي او راغلي خلک له یو بل سره د ستونزو په اړه غږیږي. او یو ستاسو له خپلوانو څخه ستاسو کورنۍ ته زنګ وهي او وایي چې په ډېرې بخښنې سره چې موږ د یوې ستونزې له امله ونشو کولی درشو، نو هغه مرحوم دی خدای جل جلاله وبخي. په همدې ځای کې نور تا څوک په خپل نوم هم نه یادوي او راغلي ټول خلک بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي تر څو خپلو کارونو ته ورسیږي. او یو څوک ستاسو موبایل ته زنګ وهي ځکه چې هغه نه پوهیږي چې ته نور نشته یې. نو څو ورځې وروسته ټول خلک هغه که ستا کورنۍ وي او که بل څوک خپل ورځنیو کارونو ته دوام ورکوي او هر څه د مخکې په څیر کیږي. او یو کال وروسته ته د ډیرو خلکو له ذهن څخه ووځې. د وخت په تیریدو د هغه چا له ذهن څخه هم وځې چې تا ورسره مینه لرله. ډیرو لږو خلکو ته به په یاد یې، هغه هم د څو شیبو لپاره. اوس ته راته ووایه چې دا خلک دومره زر په دومره اسانۍ تا له یاده باسي، ته د چا لپاره ژوند کوې؟ زموږ د ژوند ډیره برخه په دې کې تیره شوه چې خلک به څه وایي، خلک به څه فکر کوي. نو خپل ژوند د خپل ځان لپاره وکړه، نه د نورو لپاره، نه د دې لپاره چې نور به څه فکر کوي، نه د دې لپاره چې خلک به څه وایي. فکر وکړه 10 کاله وړاندې څوک وفات شوي دي؟ څوک دې په یاد کړي تر اوسه پورې؟ همداسې 20 کاله ډیر وخت مخکې کوم خلک وفات شوي دي زموږ په ذهن کې هیڅوک هم نه دی پاتې. دا د ژوند یو قانون دی. نو ته د دې په اړه هیڅ فکر مه کوه چې سبا خلک به زما په اړه څه وایي. خپل ژوند ته دوام ورکړه.